السلام علیکم. د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې د یو نوي ناروغۍ په هکله تاسو سره معلومات شریک کړم. زموږ د نن ورځې موضوع ده obesity signs, causes, symptoms, diagnosis and treatment. یعنی د چاغښت یا د چاقوالي نښې، علت، تشخیص او درملنه. یعنی مطلب چې چاقوالی ولې رامنځته کیږي، کومې نښې لري، تشخیص څه شی ده او درملنه څه شی ده. نو هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. چاغوالی یا چاغښت یو طبي حالت ده کوم کې چې زیات غیر نورمال شحمیات زیرموي او په صحت باندې منفي تاثیر کوي. چاغوالی د انسان په بدن کې په BMI مطلب باډي ماس انډیکس چې دا وایي د وزن او اوچتوالي ترمنځ هغه اړیکه کوم کې چې د بدن غوښه پرې اندازه کېدی شي، د وزن او د اوچتوالي ترمنځ څومره وزن او څومره اوچتوالی، دې ته موږ BMI ویلی شو، یعنې مطلب باډي ماس انډیکس. یعنې چاغوالی د انسان په بدن کې په BMI کې 30 کیلوګرام پر متر مربع ده یا زیاته کتله لري او د چاغوالي اندازه یې 25 تر 30 کیلوګرام پر متر مربع ده پیژندل شوې. د بدن د BMI د کتلې هغه اندازه چې یو کس د وزن مربع په واسطه د یو کس د وزن تقسیم کولو لخوا ترلاسه کیږي. چاغښت د ملا یا د کمر په شاوخوا کې د غوړ وې شرایطو کې نور ارزول کیږي. یعنی په نارینه‌و کې د کمر د ملا شاوخوا اندازه 94 سانتي متره او یا له دې هم زیاته ده، او په ښځو کې اندازه 80 سانتي متره او یا له دې هم زیاته وي. او که د دې څخه چاغښت نور هم زیات شي نو د صحت ډیر زیات مشکلات پیدا کوي. چاغوالی یو اوږدمهاله ناروغي ده او ستاسو د ناروغیو د صحت د مشکلاتو خطر زیاتوي. هغه مشکلات کوم چې د چاغوالي له امله رامنځته کیږي موږ یې په ترتیب سره بیانوو. اول، کینسر ناروغي. کینسر ناروغي د چاغوالي له امله رامنځته کیږي. د زړه ناروغي. دریم، دوهم قسم شکر یعنی ټایپ 2 ډایبټیز. څلورم، د بندونو درد. پنځم، عصبي ناروغي. شپږم، د خوب خوبونکي اخته کول، یعنی مطلب هغه ساه بندېدنه کوم چې په خوب په منځ کې رامنځته کیږي. شپږم، غیر الکولي غوړ ځیګر. اووم، غیر منظمې دورې. دا هغه ناروغیان کوم چې د چاغوالي له امله رامنځته کېدل. چاغوالی هم ستاسو د ژوند کیفیت اغېزه کولی شي او رواني کېدو لامل کېږي. رواني ناروغیو لامل کېږي لکه خفګان، دا د چاغوالي له امله رامنځته کېږي. زیاتره کېدی شي د خپل ځان لږ احترام، یعنی مطلب په ځان باندې باور نه درلودل، شرم، خپل ځان شرم احساسول، ګناه او ټولنیز انزوا. یعنی مطلب ته داسې فکر کوي چې کومه غټه ګناه دې کړې ده. یعنی چاغوالی سړی دومره شرم هغه حالت ته رسولی شي. چاغښت د سړو نه په ښځو کې ډیر زیات عام ده. یعنی مطلب دا چې له سړو نه ښځې په چاغښت او چاغوالي باندې ډیر زیات اخته کیږي. چاغښتي ناروغۍ د نړۍ په کچه د مړینې یو مخکینی مخنیوي لامل دی په ماشومانو او لویانو کې د ډیریدونکي کچې سره. په 2015 کال کې داسې اټکل شوې وه چې 600 میلیونه بالغ کسان او 100 میلیونه ماشومان په 195 هیوادونو کې چاغ شوي وو په 2015 کال کې. اوس راځو علت دی. چاغوالی یا چاغتوب د ورزش او نورمال د ورځني فعالیت له لارې سوځي. د ډیرو کالوري خوړلو له امله رامنځته کیږي. سړی ډیر زیات کالوري خوري، د هغې له امله رامنځته کیږي. اوس راځو کالوري څه ته وایي. کالوري د تودوخې مقیاس په تیره بیا په بدن کې د خوړو د انرژي هغه اندازې ته ویل کیږي. نو چې سړی ډیر خوړو خوري، کالوري ورته زیات راځي، نو د دې له امله انسان چاغیږي او په نتیجه کې ستاسو بدن کې زیاته کالوري د شحمیاتو په حیث باندې زیرمه کیږي. اوس راځو د چاغوالي خاص علتونه. اول، چې ولې چاغوالی رامنځته کیږي. غیر فعالتیا، یعنی مطلب ځای په ځای ناسته، لټي. دوم، د غیر صحتمنده خوړو خوړل په هغو خوړو کې چې په زیات اندازه کالوري ولري. دریم، د خوب نشتوالی چې ستاسو د هورمونونو د تبدیلېدلو سبب کیږي چې ستاسو اشتها زیاتوي
او ته شاید د هغو غذاګانو هیله وکړې چې زیاته اندازه کالوري لري کوم چې د وزن په زیاتوالي کې مرسته کوي. بل جینیټیکي داسې یوه دنده ترسره کوي چې ستاسو خوړو په انرژي بدلوي او څرنګه د تمرین کولو په وخت کې ستاسو کالوري وسوځوي. بل علت ته راځو حاملګي. بعضې وخت د حاملګۍ په دوران کې کومې چې زنانه ترلاسه کوي وزن اخلي. حاملګۍ په وخت کې ممکن له لاسه ورکول بیا ډیر زیات ستونزمن وي چې په پایله کې د چاقوالي لامل کیږي. بل دا عمر. د چاقوالي بل علت عمر د دې سبب کیږي چې ستاسو په بدن کې ستاسو د عضلاتو اندازه کمه کړي. د کم شوو عضلاتو کتله میتابولیکي اندازه په سلو ډول سره کموي او د وزن د لاسته راوړل اسانه کوي. بل ته راځو باور ده چې درمل ممکن د وزن زیاتوالی یا د بدن جوړښت کې بدلون لامل شي لکه انسولین، د خپګان دارو درمل او د هورمونل مخنیوي او د امیدوارۍ ضد. اوس دې ته راځو چې چاقوالی بعضې وخت د طبي ناروغیو علت هم کیدلی شي کوم چې طبي ناروغیانې رامنځته کولی شي لکه یو څه موږ بیانو پولیسیسټیک اووري سینډروم، پریډي ویلي سینډروم، کوشنګ سینډروم، هایپوتایرایډیزم. دغه یو څو طبي ناروغۍ دي کوم چې د چاقوالي له امله رامنځته کیږي. اوس راځو نښې او علامو ته. د چاقوالي ناروغي نښې د 30 او یا ډیر د BMI یعنی مطلب باډي ماس انډیکس درلودل دي. چاقي طبي طبقه بندي کیدلی شي لکه په لومړي کټګورۍ کې په اوله طبقه بندۍ کې د BMI کې په BMI of 30 یعنی مطلب دا چې د باډي ماس انډیکس کې په 30 کې کوم چې چاقوالی راځي د اوله هغه ده، دومه یې له 15 څخه تر 9.9 پورې او 20 چاقوالی ده. یعنی مطلب دا دوم برخه ده چې له 15 تر 9.9 پورې چاق شي. او په دریم کټګورۍ کې چې دا هغه له 40.0 څخه او یا له دې څخه هم اوچت چاغوالی دا په دریمه طبقه بندۍ کې راځي. دا نښې او علایم دي. اوس راځو تشخیص ته. که چیرې ستاسو BMI یعنی باډي ماس انډیکس د چاغښت اندازه کې ناکام شي نو ډاکټر به ستاسو د کورنۍ او روغتیا تاریخ کتنه وکړي. عمومي فزیکي معاینات ترسره کوي او ځینې ازموینې وړاندیز کوي. په عمومي فزیک معاینه کې حیاتي نښې چک کول شامل دي لکه د زړه درجه، د وینې فشار یعنی هرت ریټ، د وینې فشار او تودوخه. ډاکټر به احتمال په چاپیریال پورې اړوند نورې ستونزې هم وګوري. د وینې معاینات کیدای شي چې پکې معاینه وکړي. اول د کولېسترول او ګلوکوزو اندازه، دوم د ځیګر د دندو معاینه، دریم د زړه معاینات، څلورم شکرې معاینات، پنځم د تایرویډ معاینات، تایرویډ ټیسټ. دغه څو معاینات هم پکې شاید معلوم شي، معاینات کیدلی شي پکې د وینې په معایناتو کې دا معلومېدی شي. دا ټول معلومات به ډاکټر سره مرسته وکړي تر څو مشخص کړي چې ستاسو څومره وزن له لاسه ورکولو لپاره اړتیا لري چې دغه معاینې تاسو ته وکړي او کوم روغتیایي شرایط یا خطرونه چې تاسو یې د مخه لرئ. د درملنې هدف دا دی چې تاسو سره مرسته وکړي د وزن له لاسه ورکړئ او سالم وزن وساتئ او همدارنګه د خوراک په عاداتو کې مو فرق راولئ. یعنې مطلب مخکې چې څومره ډېر خوراک کوو، هر وخت مو کوو، عادت مو هابچولي ډوډۍ خوړله، نو تاسو کوشش وکړئ چې هغې څخه مخنیوی وکړئ، کم تر کمه لږ خوراک وکړئ، ډېر نه. عادت فرق پکې راولئ او همدارنګه فزیکي تمرینات ډیر زیات کړئ، اکټیویټیز ان ایکسرسایز ډیر زیات کړئ. ستاسو لپاره مناسب درملنې اختیارونه ستاسو د چاقوالي کچه، عمومي روغتیا او ستاسو په انتخاب پورې اړه لري. نور د درملنې برخې عبارت دي له اول د چلند بدلونونه، دوم د وزن د لاسه ورکولو جراحي، دریم د رژیم بدلونونه او څلورم نمبر اخري کې فعالیت او تمرین کول. خانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ او د نورو طبي معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.